سلامونه وخت مو په خیر تاسو ته د نیوز سرویس څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګي ته خراغلاست پيو نن پنځشنبه د 1404 هجري لمریز کال د زمري د شمه چې د 2015 زیږدیز کال د اگست ل 21 سره برابر ده. زه شبنم وزریم او تاسو ته د نیوز سرویس څخه کورنی خبرونه وړاندې کوم، خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د کابل ښار د اوبو کمښت ستونزه. یوه خصوصي شرکت له پنجشیر سیند څخه کابل ته د اوبو د انتقال پروژه کې پانګونې ته چمتووالی ښودلی دی. مولوي عبدالکبیر او د کویت د پارلمان پخواني غړي لیدنه. د کویت د پارلمان پخواني غړي الشيري افغانستان ته د سفر موخه له اسلامي نړۍ او کویت هیواد سره د اسلامي امارت د اړیکو پیاوړتیا بللې ده. او په متحده عربي اماراتو کې د اسلامي امارت سفیر له خپل روسي سیاست سره د افغانستان ثبات او سیمه‌ییزو اړیکو سربیره په بیلابیلو مسایلو خبرې کړې دي. د خبرونو تفصیل. یوه خصوصي شرکت له پنجشیر سیند څخه کابل ښار ته د اوبو د انتقال پروژه کې پانګونې ته چمتووالی ښودلی دی. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند کابل ښار ته له پنجشیر سیند څخه د اوبو د انتقال په موخه د یوه خصوصي شرکت له مسؤلینو سره لیدلي. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت ویلي چې د کټوازي ګروپ شرکت مسؤلینو ویلي چې چمتو دي د ټولو معیارونو او اړتیاو په پام کې نیولو سره له پنجشیر سیند څخه کابل ښار ته د اوبو د انتقال پروژه کې پانګونه وکړي. د یاد شرکت مسؤلینو زیاته کړې چې د 2 اونیو په جریان کې به د یادې پروژې سروې او ډیزاین بشپړ کړي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال وویل اسلامي امارت د کابل ښار د اوبو د کمښت ستونزې ته متوجه دی او په جدي او اساسي ډول یې د حل لپاره هڅې کوي. نوموړي د غرض د یاد شرکت مسؤلینو ته په یاده برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکړ. مولوي عبدالکبیر د کویت د پارلمان له پخواني غړي ډاکټر د جیه الخلف الشرعي او مل پلاوي سره لیدلي دي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویلي چې د یاد وزارت وزیر مولوي عبدالکبیر د کویت هیواد د پارلمان له پخواني غړي ډاکټر د جیه الخلف الشرعي د قطري خیریه بنسټ له غړي جار الله او سوداګر شیخ الفهد الحنان سره لیدلي دي. دغه وزارت په وینا الشرعي افغانستان ته د سفر موخه له اسلامي نړۍ او کویت هیواد سره د اسلامي امارت د اړیکو پیاوړتیا بللې او زیاته کړې ده چې له اسلامي نړۍ سره د اسلامي امارت د مثبتو او رغنده اړیکو لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د غرض مولوي عبدالکبیر په یاده لیدنه کې ویلي چې له اسلامي هیوادونو سره مثبتې اړیکې اسلامي امارت ته لومړیتوب لري او هڅه کوي چې په سیمه کې د یوه اغیزمن نظام په توګه خپلو اقتصادي چارو ته دوام ورکړي. په متحده عربي اماراتو کې د اسلامي امارت سفیر له خپل روسي سیال سره د افغانستان ثبات او سیمه‌ییزو اړیکو سربیره په بیلابیلو مسایلو خبرې کړې دي. په متحده عربي اماراتو کې د اسلامي امارت سفارت ویلي چې د یاد سفارت سفیر مولوي بدرالدین حقانی د یاد هیواد لپاره د روسیې فدراسیون له سفیر تیمور زابیروف سره لیدنه کې د دواړو هیوادونو پر سیاسي، اقتصادي او سیمه‌ییزو اړیکو په پیاوړتیا، د افغانستان ثبات، هوساینې او د متقابل احترام پر بنسټ د همکاریو پر پراختیا خبرې کړي. خبرپاڼه کې راغلي چې د روسیې سفیر د اسلامي امارت له رسمیت پیژندلو وروسته د پراخو همکاریو هوډ څرګند کړ. حقانی مقابل لوري ته ډاډ ورکړ چې اسلامي امارت باید د سیمې د ثبات او ګډو همکاریو لپاره خپلې هڅې دوامداره وساتي. پاکستان کې د اسلامي امارت سفارت مسؤلینو له پاکستاني چارواکو سره لیدنه کې پر دوه اړخیزه اړیکو خبرې کړې دي. په اسلام آباد کې د اسلامي امارت سفارت ویلي چې د یاد سفارت سفیر سردار احمد شکیب د خیبر پختونخوا ایالت د اعلی وزیر سلاکار او د اطلاعاتو او نشریاتو ایالتي وزیر بریسټر علي سیف سره لیدلي دي. سفارت زیاته کړې چې په دې لیدنه کې د افغانستان او پاکستان پر دوه اړخیزو اړیکو په ځانګړي ډول خیبر پختونخوا ایالت کې میشت د افغان کډوالو وضعیت، د خلکو ترمنځ تګ راتګ، د بندرونو په خاص ډول تورخم او نورو لارو کې شته ستونزې او حل لارې، همداراز په افغانستان کې د سرطان روغتون جوړولو په عملي امکاناتو او د ورته نورو اړوندو موضوعاتو په اړه خبرې کړې دي.
کورني خبرونه هم دومره وو. د نړیوالو او سپورتي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس یا پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونه خوښي او موږ تعقیب کړئ. آدرس یې 0 نیوز 24 تر 7 خبرونه د الله په امان.